کیږي په اپوزیت پارټي کې اوسي په مخالف جهاد کې قرار لري هغه هم د خپل هیواد د آبادی لپاره کار کوي نه د هیواد د بربادۍ لپاره مګر متاسفانه په افغانستان کې چې هر حاکم دولت راغلی د خپل ملت وژلې دی خپل ملت برباد کړی دی تباہ کړی دی همداسې په خوا کې مخالف بالکل زغملی نه دی دغه وجه ده چې موږ تاسې نن په دغه لانجه کې راګیر یو په دغه جنګ کې راګیر یو تر څو پورې به موږ تاسې یو بل دغسې ته وینو تحقیروو یو بل ته به بد رد وایو یو ډله راځي دلته کنځلې کوي چې ورته چې کنځلې مه کوه وایي تا پرون کنځلې کړي دي خالقه پرون ما نه بد شوي دي ما کنځلې کړي نو ته چې د یو بد په بل بدو باندې چې دی پاکوي داسې خو نه کېږي که نه اشنایانو راځئ چې دغه وکړئ خان یوسف وروره ستاسې لایف چې دی ما هم تعقیب کړی و په هغې کې تاسې دلته په یو ورور باندې غږ وکړ چې توهین مه کوئ خو ستاسې په لایف کې هم توهین کېږي نو په دې خاطر عبدالله صاحب زه یوه خبره مهرباني وکړه ورور عبدالله صاحب زه هغه کس یم چې ما د کله په ژوند کې قوم پرستي نه ده کړې صحیح دی دا کار ما په ژوند کې نه دی کړی او نه یې کومه زه ښه وینم چې څوک څه کوي خو زما یو اصول دی یو اصول دا ټول د امارات کې دغه ورور زمونږ دلته راغی او ډاکټر صاحب نجیب الله ته یې توهین وکړو صحیح دی ولې زه دې ورور ته دا وایم او د پښتنو ته دا وایم دا شکر ده چې ډاکټر نجیب الله پشهیي نه و که ډاکټر نجیب الله پشهیي وی ما ته دا توهین شوی وی ما دا خپل ځان خپله په ډز شته ډاکټر نجیب الله هغه سړی وجلی دی چې کوم سړی د افغانستان قاتل و لکه څنګه چې نیازی صاحب هغه خلکو پسې راپاڅېدلی دی چې کوم خلک د افغانستان قاتلین دي دغه وجې نه د نیازي صاحب سره نن زه هم ولاړ یم ته هم ولاړ بل هم ولاړ دی ټول افغانستان ولاړ دی دغه دا بعضې خلک کېدای شي تاسې به ورسره په هغې وجه باندې ولاړ اوسېږي خو زه زما ورسره مشترکه نقطه چې د صرف اسلام دی او افغانستان دی مخالفتونه نه دي خان یوسف وروره نظر دی ما صرف د ځان د وضاحت دپاره ویلې عبدالله صاحب محترم زه پوهېږم ګوره عبدالله صاحب محترم داسې دی زما د ځان نه زما ملک ډېر بهتره دی په دې زما ملک بهتره دی چې زما او زما د ځان نه زما د هر څه نه اول ملک چې ملک نه وي زه اسلام هم مخکې نشم وړی ویښه اول به ملک مې جوړي چې جوماتونه مې جوړ شي ملک مې اقتصاد صحیح وي چې زه د خپل اسلام ښه په طریقې سره مخکې ویسم ملک کې مې دښمنان نه وي چې د خپل اسلام حفاظت وکړم او په ملک کې مې یو بل وهونکي نه وي چې زه خپل اسلام په طریقې سره مخکې ویسم دغه عبدالمنان نیازی صاحب چې دی دا د اسلام داسې یو کړی ده چې دې سړي سره هر څوک ودرېږي هغه به هغې دنیا کې الله سبحانه وتعالی ته جواب ورکوي چې زه د عبدالمنان نیازي سره ولاړم تواب صاحب ته اوریا بله محترم مولوي صاحب په خیر راغلی ستونزه پیدا شوه صاحب بخښنه غواړم د یوه خبره یوه غوښتنه زما سره دا ده ګورئ که همیشه دپاره تاسې د انتقاد برداشت په تاسې کې نه وي بیا ما مه راغواړئ زه تاسې ګوره زه تاسې سالم انتقاد کوم سالم انتقاد دا معنا چې په دې باندې موږ ځان جوړوو زه بې ځایه انتقاد زه د تعصب انتقاد زه ما د ټوله د شهرت د دغه غوښتونکي انتقاد زه نه کوم زه په دې موضوع روان یم دا ورور ډېره ښه پوښتنه وکړه ازاد افغانستان ډېره معقوله پوښتنه وکړله دا خبرې واورئ ګوره دا هغه ورونه چې ما د ټول د کمونیست یا د نجیب طرفداران دي هغه هم خوا نه بدوي څونه چې نجیب مړه کړله دغه یې موږ مړه کړله دغه یې رهبران مړه کړله تی ته راسې په نواخوالو زه تی ته د لنډ توضیح درته درکومه دا مسببین د دې کار څوک اوس فعلا موږ څه باید وکړو د دې لپاره تاسې خبره کوم برداشت به لرئ دغه موضوع چې د انډیوال دا خبره وکړله چې دغه مسببین د دې کار د دې ناورین د مصیبتو خلک هغه کمونستان وه هغه خپل زور وولی دا د خدای د امتحان په درشت کې راله امتحان یې ورکړئ ناکامه شوله روسان هم ناکامه شوه د خپل لاره د هغه وروسته متې دا خبره وکړه الله په قرآن کې وایي د انډیوال خبره وکړه چې مجاهدین دلته راله دا بدنامي و د مجاهدینو غاړه ته باید ونه لویږي ده ویله زه دا درته وایم الله وایي الله وایي زه تاسې پر مخ د مځکه خلیفګان جوړوم ستاسې دښمنان هلاک کوم بیا ګورم چې څه کوئ ګورئ موږ ته څه وکړله زه دې ورور ته وایم موږ ته څه وکړله روسانو څه به مو ګیله وه چې هغه وحشت درلود هغه خدای نه پېژندی کمونیستانو څه مو دا ګیله وله موږ په کابل کې څه وکړله هغه څه مو وکړه چې روسانو نه وکړي هغه څه مو وکړه چې کمونیستانو نه وکړي دغه نجیب ما په یاد دا خبرې کولې ور راسې صلح وکړو راسې انتخابات راسره وکړئ راسې راسره ودرېږئ دا د کابل کوڅې په وینو رنګوئ تاسې هغه هم وکړله دا اوس موجوده چې موږ فعلا د دیموکراسي په درشل کې ناست یو دا موجوده چې اوس فعلا دیموکراسي نه دی یا هغه زموږ خلک چې اوس فعلا زما انډیوالان ځانونه بولي په قطر کې ناست دي د اسلامي د واقعي د ناب اسلام دا واقعي
زه درته وایم هغو د اسلام د غوښتنې د درواغو غوښتنې دپاره ځانونه چا کړله خپل مشران یې مړه کړه خپل مقدسات یې تر پښو لاندې کړله اوس را روان دي کابل کې په دغه دیموکراسي کې ورګډېږي د دوه څه ما درته الله د خازان نه وه چې باید وکړي دا اوس په کابل کې ناست دا نن چې ټکان کوله دا نن چې خلک ازاروله دا نن چې بدماشي کولې دا پرون چې په دشت برچې کې بدماشي کولې دا چې په لویو کالیو کې راوتلي ول ببر سرونه د خامنې او د خمیني د بوټپاکانو تالې څټي دا چې پرون په دشت برچې کې ګرځېدله دا د دې لپاره ګرځېده چې زما ملت روزانه تعدید د وحشت او بربریت څیرې او نقشې ښکاره کوي د چا ته توقع کوه څوک به راځي دا وطن به جوړوي نړیوال دا خبره وکړه چا ته به کښېنو مسببین څوک دي څوک نارې وایي د پنجاب کمونیستانو به نارې ویلې زه هم دا نارې وهمه ته هم دا نارې ووایه پنجاب ولې نه دي کړي زما خبره واوره پنجاب دا موقت حکومت چې دلته را جوړ کړي دغه حالات دا ټول پنجاب په دې خلکو راوستله مولوي صاحب محترم په ډېر وخت سره حنظله غزنوي په نامه باندې حنظله غزنوي پوښتنه په خپله کې ځواب هم په خپله ورکړې وروره ستا حیثیت دومره نه دی ستا شان دومره نه دی چې تا څوک راواخلي او دلته تا سره څوک بحث وکړي نو سړی د خپل لیول سره بحث معقول سړی راواخله ګوره ته واخله که معقول سړی دی بدرد نه وایي ته راواخه ورته ووایه ورته ته پوښتنه د خدای د اصولو په رڼا کې وکړه نه یې کوي که نه مولوي صاحب دا هغه خلک دي چې دوی ته چې دی ویل شوي دي چې خبره دا کوم دغه آزاد افغانستان برادر آزاد محترم مولوي صاحب محترم نوبت د خان یوسف ورور دی خان یوسف ورور دغه څو خبرې زه فارسي وکړم ګوره دا څو خبرې زه فارسي وکړم چې دا زموږ انډیوالان په دې سم کې دي ټوله په فارسي کې دي هغه ماته همیشه بار وایي چې دغه انډیوالان په فارسي کې خبره وکړه برادر محترم مسببین مصیبت‌های بزرگ افغانستان روس‌ها کمونیست‌ها بودن این دور خلاص شد مورد امتحان خداوند قرار گرفتن به ضد اسلام به ضد افغانیت به ضد تمام عناصر اصول اسلامی ما کار کردن خداوند ناکام کرد بعد از مرحله مجاهدین آمد مرحله مجاهدین توسط حکومت موقتی که در داخل پشاور جوش شده بود آمدن خداوند میگوید من دشمنتان هلاک میکنم شما را روی زمین خلیفه میگردانم باز فینظر کیف تعملون نگاه میکنه که شما چه میکنید ما را خداوند در کابل ملت کرد ما مجاهدین را ما کابل به ویرانه تبدیل کردیم 60,000 تا 70,000 مسلمان را کشتیم سرای انسانها را به بیخ کوبیدیم سینه‌های مسلمان اهل سنت قطع کردیم به نام که من زاره هستم یکی میگم مسلمی هستم یکی میگم من پشتون هستم یکی میگم من تاجیک هستم این همه تعداد و بنیاد فساد این کار باز پنجاب گذاشت مثل که کمونیستان شکایت میکنن از پنجاب ما حالا شکایت میکنن از پنجاب عاملین مسببین پشت پرده تمام مصیبت‌های افغانستان پنجابی‌ها در داخل وطن هستند همین پنجابی‌ها اگر میره برای جهادی را اینا را میگفتن که شما باید عادی باشین باید روی یک میز جمع شوید باید حرف یکدیگر را قبول کنید یکدیگر را برداشت بکنید همین حالت در داخل افغانستان وجود نمی‌آمد اون مرحله تیر شد مرحله بعدی زمان طالب است ما ناتو را زدیم در این شک نیست که با تمام قوت خود الحمدلله امکانات تمام اینا برای ما آمد اما در آخر کار امروز توسط همین طالب رهبرای خود کشتن اما مجاهدین سابقه رهبرای خود نکشتن به زمان مجاهدین سرچانان خود نکشتن به زمان اما این طالب ما امروز رهبر خود کشت اینها از امو مردم رهبرای سابقه اینا در خدمت پنجاب زیادتر قوی‌تر رفتند شما تو نگویید که پنجابی‌ها چه کار هستن کاری کردن نمیتونن پنجاب و ایران اینا در دروازه‌های خرابکاری وطن نشسته هستند مسببین تمام خرابکاری وطن و اینا هستند اینا استادای ما هستند اینا استادای خرابکاری همین وطن هستند اینا در داخل وطن یک دست بزرگ مخرب در داخل وطن دارن اینا برای خود علیه نفر دارن رهبرای تربیت شده دارن اینا مردای ملک داخل وطن هستند سبب بادی وطن سبب خرابی وطن همینا که امروز در داخل کابل فساد میکردن سبب فساد میکردن مسلمانان را میکردن و فساد میکردن اینا همه توسط تحریک پنجاب است تحریک اسلام آباد است تحریک تهران است تحریک روسیه است اینا در داخل افغانستان این وطن باز به جنگ داخلی دیگه مواجه میکنن تشکر بسیار زیاد محترم خان یوسف رو مهربانی وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ حاجی صاحب محترم خدای دې کې شروع او جوړ وسی الله دې راول موږ خوشحالي کو چې کله موږ تا وینو او زمونږ زیاتره امیدونه تاسو دي او زما یو
لنډ 2-3 خبرې دي بیا یو سوال دی. حاجي صاحب په دې باره کې خبرې هم کړي، خو نن زه زیاتره د نیوز ګورم او زیاتره زه د خبرونه هم ډېر اورم. نو دغه یو میسج دی ورکوټی غوندې ټولو افغانانو ته میسج دا دی چې کله موږ او تاسې دا چغه کوو د سولې، آیا په دې سوله کې افغانانو ته دا وایم چې تاسې غواړئ چې افغان دغه کوم ځمکه چې زموږ او ستاسې د پاکستان سره ده دا د لاسه ورکوئ، په دې سوله کې به دا د لاسه ورکوئ؟ دا د یو. دویمه خبره، کوم واک اختیار چې موږ او تاسې لرو دا به موږ سره دې نه بعد نه وي. او دریم سوال د نیازي صاحب نه زه کوم چې نیازي صاحب یو زما ډېر یو تکړه ملګری دی، نو هغې ما نه یو پوښتنه وکړه، وایي نیازي صاحب ته وویل چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، انسان دی، خدای ناخواسته خدای دې نه کړي، خدای دې زموږ عمرونه هم تا ته درکړي، په دې چې کوم په نیکه لاره چې تاسې روان یاستئ موږ هغه قدم نشو اخیستی، موږ ډېر لرې هغې نه. هغې دا سوال وکړو چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، خو د نیازي صاحب نه دغه یو سوال وکړه چې نیازي صاحب خدای ناخواسته که په تاسې باندې یو حادثه راځي نو ستاسې ځای به څوک نیسي؟ داسې کوم شخص شته دی چې د هغې نوم دلته والی چې موږ بیا د هغې انسان هم آینده کې هغه وکړو، ستاینه وکړو؟ مننه خلیل صاحب، ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله سلام راته وساته. لکه تا چې وویله د افغانستان د سولې په موضوع باندې موږ ډېرې خبرې هم کړي دي، مخکې مو دا درته وویله چې دا سوله د تقریبا افغانان په دې سولې کې ډېرې غټې قربانۍ ورکوي، قربانۍ د افغانانو دپاره د مرګ حیثیت لري. بله خبره دا ده خان یوسف صاحب، زموږ مرګ ژوند خو د خدای په لاس کې په دې کې شک نشته. موږ دا دعوا کوو دغه امتحان کې مو ځان اچولی دی، د دې آینده د دې مستقبل به الله تعالی ته معلومیږي چې آیا موږ په دغه هدف باندې خدای تعالی ثابت پاتې کوي یا موږ هم د لارې څخه یوه خبره دا چې موږ په دغه دوران کې مرو یا پاتې کېږو یوه بله خبره ده. دا چې موږ پاتې کېږو یا چې موږ وروسته موږ ته الحمدلله انډیوالان په ټولو ولایتونو کې ډېر مشران، ډېر خوندور انډیوالان لرو او ډېر بااستعداده مجاهدین لرو، ډېر مشران علما لرو. دا علما انشاءالله زه همیشه دپاره دا اوس هم دا شورایي شکل باندې دغه امورات پر مخ باندې روان دي او آینده دپاره به هم کوښښ دا کوو که بالفرض زه نه ومه یا زه چا وویشتلم یا زه پر ما باندې چا بمبار وکړي یا شهید شولم، نور به الله تعالی داسې خلک پیدا کړي. ما مخکې د دې خبره وکړه چې الله تعالی د خپل دین همیشه دپاره ساتي، د خپل دین حفاظت کوي. زه به دې ته وارخطا نه یم چې د خدای د دین د حفاظت دپاره یا د دغه ملت د ښې خبرې د وړاندې کولو دپاره به یوازې زه په دې وطن کې وایم یا زه دا وایم خدای تعالی په دې وطن کې همیشه دپاره داسې خلک باید پیدا کړي او پیدا کوي چې ملت ته رښتیا وایي، دروغ ورته ونه وایي، خپل د خېټو خپل د خواهشات دپاره خلک خطا نه باسي. د اسلام په پوښ کې خلک دنیا ته وروپېژني چې دا خلک ما د څه دښمنان دي، دا خلک خپل خواهشات غواړي، دا خلک خپل مادي پرسته خلک دي، دا په وطن کې د وطن جوړ نه غواړي. زموږ ملت ډېر ستړی ملت خان یوسف صاحب، ټول ملت په دغه انتظار دی. زه امید خدای ته لرم چې خپل ملت یو داسې تشکیل د ځان لپاره جوړ کړي، داسې جوړ کړي چې همیشه دپاره خپل راتلونکی خپل مشر باید د دوی خپل په اختیار باندې په اسلامي چوکاټ کې په داسې چوکاټ کې دا مشر راولي چې هغه به خدای څه بیریږي. ټول ملت بم پر ګران دي، ټول ملت وکالي بم غواړي، ټول قومونه غواړي چې پر یو ټغر سره کښېني، نه هزاره سره تعصب ولري، نه د ازبک سره تعصب ولري، نه د تاجک سره، نه د پښتانه سره. اوس موږ دغه پالیسي ده، دغه منظر دی. موږ ټول انډیوالان چې موږ سره راتلونکي راځي هغه به هم دغه پالیسي تعقیبوي. ستاسې ملت، ستاسې ځوانانو، ستاسې د خلکو سره زموږ دغه غواړو، تاسې زموږ ملګري یاست. زه درته وایم دغه صحیح هدف دی، که په غرب کې یاست، که په شرق کې یاست، که په افغانستان کې یاست، دا به صحیح هدف وي. د دې ملت سوکالي، د ملت خدمت، دا ملت راټولونه دا د ټولو وظیفه ده. و داسې علما انډیوالان مجاهدین شته انشاءالله بیا په نور د وخت هغه ستاسې په مخ باندې راځي، هغه به انشاءالله د دې نظام رهبري به کوي، د دې هدف رهبري به کوي او دا هدف به انشاءالله زه امید خدای ته لرم په ډېر لنډ وخت کې به د افغانستان به کونج ته رسوو او د دې ټول ملت، ټول اکثریت، ټول الحل ولا خلک به په دې نظام کې په دا فکر کې به راسره ټول وي، هغه به خپل د ملت تصمیم ونیسي، خپل ملت مشر به ټاکي او دې ملت کې به افغانانو ته خدمت انشاءالله. ډېره زیاته مولوي صاحب ما په دې کې چا دوه پوښتنې مې کړې وې لاندې او په دواړو سترګو ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم، ډېره زیاته مننه او الله دې راته تل ژوند دی لره او الله دې تل آباد انشاءالله. والسلام علیکم. مننه ډېره. مخه مخه